محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه په زمانه کې دو سيزونه ډېر استعمالېدل چې یو موزه او بل جرابه وه، بلکې د حدیثو د مطالعې نه داسې معلومیږي چې د جرابې اطلاق په موزه باندې هم کېږي او د موزه اطلاق په جرابو باندې هم کېږي. صحابو به د خپلو جرابو ته موزه ویلې او د خپلو موضوع ته به جرابې ویلې چې دا دواړه یو شی دي. امام ابن حزم رحمه الله په المحلا کې لیکي چې د موضوع تعریف دا دی چې هر هغه څه چې د خپې نه تاویږي برابره خبره ده که دا د چمړې نه جوړي، برابره خبره ده که دا د کپړې نه جوړي، او برابره که دا تور یو که سپین یو که برګي، خپه به پټولی شي او د خپې نه تاویږي او خپه د یخنۍ نه بچ کېږي، دې ته ویلی کېږي په عربۍ لغت کې موزه. وروسته زمانه کې د فقهي مذاهب چې کله راغلل نو دیو د موضوع د جرابو فرقونه بیانول چې جرابه دې ته ویلی کېږي چې هغه د تار نه جوړی او د کپړې نه جوړی، او موزه دې ته ویلی کېږي چې هغه خالص د څرمن نه جوړی. د لغت نه داسې معلومیږي چې د جرابې کوم تعریف دی دا د موضوع تعریف هم دی، او د موضوع چې کوم تعریف دی دا د جرابو تعریف هم دی. مسأله الخفین دا هغه مسله ده تقریبا چې په دې کې د تمام اربعو اتفاق دی، او دا هغه مسله ده په اسلام کې چې دا متواتره ده چې ډیر احادیث چې نقل لې په یو مسله کې نو په دې مسله کې ډیر احادیث نقل لې او دا د ډیرو صحابه کرامو نه نقل له سوا د شیعاګانو روافضو نه علاوه باقي ټول مسلمانان په دې باندې متفق دي چې په موضوع باندې مسه شته او دا د الله د نبي طریقه وه. هغه مشهور حدیث دی د حمام، هغه نقل کوي د جریر نه، و جریر رضی الله عنه یو ځل متیازې وکړې، د هغې نه پسې بیا اودس کاو او د هغې نه پسې په موضوع باندې مسه وکړه. ما ورته ویل چې ته دا کار ولې کوې او نبی صلی الله علیه وسلم دې لیدلی دی؟ نو هغه ورته ویل چې او ما نبی صلی الله علیه وسلم لیدلی دی چې هغه کله اودس کاو ومسح علی خفیه، په موضوع باندې به مسه کوله. دا حدیث د سلف صالحینو ډېر خوښ و، ځکه جریر چې دی دا اسلام چې ده قبول کړی دی د سورة مائدې د نزول نه وروسته قبول کړی دی. سوره مائده کې دا خبره لیکلی شوې دا مدني سورت ده چې خپې به انزلی کېږي، او جریر دا متأخر الاسلام صحابي دی، د سوره مائدې د نزول نه وروسته مسلمان شوی دی، ده په موضوع باندې مسه کوله. قال ابراهیم کان یعجبهم هذا الحدیث، دا حدیث د محدثینو ډېر خوښ و، ځکه په دې حدیث کې چې کوم راوي دی د موضوع د مسو نو هغه جریر دی، لأن الاسلام جریر کان بعد نزول المائده، د جریر اسلام دا د نزول د مائدې نه وروسته دی. نو کوم علما چې دا خبره کوي چې د موضوع مسه وه خو منسوخه ده نو دا خبره کمزوري شوه، ځکه چې سورة مائده نازله شوه او په دې کې د خپو انزل فرض شو، د هغې نه وروسته نبي صلی الله علیه وسلم په موضوع باندې مسه کړ ده او جریر صاحب هغه مسه نقل کړ ده. او دا کوم روایت چې ما وایو دا د امام مسلم د صحیح کتاب نه باب المسح علی الخفین په موضوع باندې مسه کول د دې کتاب نه مې ووایو، او دا امام بخاری راوړی دی په کتاب الصلاة کې، او امام ترمذی په خپل سنن کې، ابن ماجه په خپل سنن کې دا حدیث راوړی دی. دی وجه د موضوع د مسو چې څومره دلایل دي دا ډېر زیات احادیث په دې مسله دي چې نبی صلی الله علیه وسلم په موضوع باندې مسه کوله. د مغیره بن شعبه هغه مشهور حدیث دی د جرابو په مسه کې هم نقل دی، و نبی صلی الله علیه وسلم خرج لحاجته، د خپل حاجت دپاره ووت، نو مغیره ویل زه راولېږېدم ما ورسره اوبه په لوټه کې واخېستې. نبی علیه السلام د خپل حاجت نه چې کله فارغ شو فتوضا او داسې وکړو ومسح علی الخفین او په موضوع باندې مسه وکړه. دا روایت امام بخاری باب المسح علی الخفین کې ذکر کړی دی.
دیو د ډیرو صحابه کرامو نه چې ډیر غټ تعداد د صحابه غټ تعداد د تابعین او تبع تابعین او د ائمه محدثین دا په دې خبره ده چې په موضوع باندې مسشتره او د الله رسول علیه الصلاۃ والسلام موضوع باندې مسکوله د شیعاګانو علاوه په امت مسلمه کې د اچا اختلاف په دې مسله کې نشته